دو ماشومان بچی ور سره دي دا هغه زنانو د ماشومانو رنگ بدلو زیړ شوی بدحال ښکاری ده. ما دا زنانه ته پوسو کو ما ورته خور سم مشکل پریشانی درته جوړه ده رنگ دی ولې بدل دی پریشان حال ولې ښکاری ول مال جواب راکو ما ته وای زما خاون په پلان کې جنگ کې شهید شوی دی د دې بچو کفالت کوونکې څوک نشته ول ما ته وې سو مورز ده مام خوراک نه دی کړی دی بچو هم خوراک نه دی کړی د ډېرې لوګي د لاس رنگونه زمونږ بدل شوي دي. ام المؤمنین فرمایي زلاړم تو شدان مې وکړو چرته کجوري په لاس راشي ول دوه کجوري په لاس باندې رااله زه خوشاله شوم را مې وړي هغه د یتیمانو بچو مور ته مې ورکړي ما ورته یو کجوره خور ځان لوخره یو کجوره نیمه ک نیمه یو ماشوم ته ورک نیمه بل ماشوم ته ورک. ام المؤمنین فرمایي ما چې کله هغه کجوري د ماشوم ته ورکړي یو ما کله د مور ته ورکړي هغه یو ماشوم پر راغوټه شو یو کجوره هغه وتختوله بل ماشوم راغوټه شو بل کجوره هغه وتختوله ول زلاړم ما وی چې زرانه خو بیا هم دغه سپاد شو ول بل تو شدان کې مې لاسونه وهل ډیر وخت چې سب نظر راشي ول یو کجوره بل ملاو شو هغه مې راوړ ول مې ورکړه ما ورته دا دوزه کا نیمه یو ته نیمه دا کجوره ځان لوخره دوه دې مخ کې دې بچو کړي یو ته وخره ول کله چې دغه یو کجوره لاله ول په غاخونو باندې دوزه کړه نیمه یو بچی ته ورکړه نیمه بل ته ورکړه ما ورته دا خو بریزان نه خړلې وې کنه ول مال جواب راکو زما بچی چې وږي زما بچی پریشان حال ای زب په خپل مخت باندې په خپل خوراک باندې سو کما دغه ام المؤمنین فرمایي نبی علیہ السلام راغې ما ورته هغه بیبي ټول حالت ذکر کو ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته او فرمایله عائشه ک بیا دغه زنانه سره ملاو شو زمانه طرف نه هغه تر جنت خوشخبری ورکا ما وی ها زنانو باندې ظلم کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغې دا هغه ظلم خاتمه شو زنانه د اشتهار ذریعہ ګرځیدلې و یو سړي خپل خور روانه کړی ده میله لګیږي هغه میله ته خپل خور روزي پاغه باندې بولې لګي د خپل خور سودا کوي هغه دورو په مخ د زمکه باندې زنانه تر ژوند دی اوسېدو حق چانور کو محترم هغه دورو یقینا کله انسان هغه حالات ګوري انسان حیران شي د انسانیت وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغې زنانه ته ردی حق ورکو زنانه ته مرتبه ورکړه ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما وی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د پار رحمت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت د پار دعا کوي یا الله زما د امت شکلونه ممسخ کوا نن چې ماو تعالی لګیاو سمر قومونه تیر شوی د هغه ټولو ګناهونه ماو تا کې راجم دي کله شعیب علیہ السلام قوم پناف طول کی کمې زیاتې کو هغه مرض مونږ کې موجود ده هغه قوم هلاک شو ماو تا موجود یو ماوی کم خرابی ده چې نن نشته مونږ کې هر نسبتم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دعا کوي الله زما په قوم دسي عذاب مراول چې ټول په یو ځای باندې هلاک شي الله زما د امت شکلونه ممسخ کو نبی علیہ السلام دعا کوي الله ته جڑا کوي مسلسل د شپې جڑا کوي دعاګانې غواړي زې په زې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي ها محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته محتاج دي نن بازی یو طبقه غي په دې باندې خبشي ذکر دیو خود خدای صفات راغستي بندگانو ته ور کړی کله کته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا خبره وکړه د الله نه وغوښته یعنی د قران اگر نصوصونه دا منکر دي سره ایاک نعبد و ایاک نستعين پنځته نبی علیہ السلام په خپل په مانځ کې و ایاک نعبد یا الله خاص تا عبادت کو و ایاک نستعين خاص تانه امداد غواړو دیو بیا د قران د هغه نصوصونو انکار شروع کړي سره یا به د هغه د مطلب شروع کی چې د هغه نصوص مطلب سره انکار لازم شي راغی نه یره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلق الله اختیارات ور کړیو ما وینا نه خبکیږي مده باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء تمام اولیاء دا ټول رب العالمین ته محتاج دي
نبی علیہ السلام باندې په خپل پریشانی راغلي دي، نبی علیہ السلام باندې په خپل مشکلات راغلي دي، نبی علیہ السلام باندې خپل پریشانیاں راغلي دي، رجوع الله ته کړي د په خپل پریشانی نشول لري کوله. نبی علیہ السلام په خپل تکلیف نشول لري کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو او سحر شوه دي. سلوے قرد پورے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دے، خپل بیماری نشل لري کوله. دا پته نه لګي په ما باندې بیماری د سسیز راغلی دا، تر سوچي الله نه وغوښتي چې فرشته راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر الله تر طرف نه خبر نو ملاو شو، پته نه لګيږي. د نبی علیہ السلام په بیبي باندې تهمت لګیدل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل پریشان دی. ام المؤمنین وای نبی علیہ السلام روزه زما سره بدل شو، زره کور نه لاړم د پلار کور ته لاړم، ولی پریشان دی هغه. او هم وی دغه پرې د قران وای یا ایها الناس اے خلقو انتم الفقراء الی الله، تاسو ټول محتاج یې الله تعالی ته. انتم الفقراء الی الله، انتم الفقراء الی الله، تاسو محتاج الله ته. نبی علیہ السلام په خپل اعلان کوي لا املک لنفسي ضرا ولا نفع، زره خپل ځان د پاره د قران اعلان دی. نبی علیہ السلام فرمای لا املک لنفسي، زنیم مالک د خپل ځان د پاره، ضرا ولا نفع، د ضرر او نه د نفع. نبی علیہ السلام فرمای لا املک لكم ضرا ولا رشدا، اے خلقو زستاسو رپاره د نفع او د نقصان مالک نه یم. قران د دا قسم مضامینو نډک دی. یو صحابي دی ابو امامه اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ، دانه پر خطلې ده خطرناک